سیلاب رالو موږ استادان بیا زموږ کلاسونو ته رالو زموږ استادان به چت ته وخېژولو چت نه بیا ټول کورسانس رالو چې موږ بیا په دیوالونو اړولو سم خور راغلی زموږ سکول ته موږ ډېر یېرېدو استادان موږ حوصله راکړه چې مه یېرېږئ زموږ سکول به چې اوس ډېر زر کولاو شي یو چت ته وختل واړه بل چت ته او وړو چغې شروع کړې ډېره غلبوله وه ډېر زیات لکه د قیامت غوندې وخت و एकदम دا गेट چې کوم دی یو جړق یې وله ورکړو بند गेट چې کوم دی د چپو کولاو کو تقریبا 7 فوټ کې زموږ دا اوبه کم وخت کې چې باران ناټې شو باران ورېدو زما هېډ ماسټر صاحب زه د गेट نه رالم هغه دلته کې ما ته ویل چې ویډیو کوم دې چمن له دې بوټو له دې ویډیو کوله ډېر ښکلې نظاره روانه وه یاره دومره ښایسته چمن او دا بوټي دې ته مونږ خوشحالېدو په دې کې ماشومان رامنډې ووالې ما ته وی خانجي په نالې کې اوبه واپس راغلې سکول ته اوبه راوننوتې زه एकदम پاڅېدم او دغلته کې سیخ دی هغه ما راواغوستو هغه نالې کې مې شروع کړم یاره باران دی باران په وجه واپس اوبه رالې دا خو راته پته نه وي چې سیلاب راغی چې سیخ ما هلته کې په نالې کې شروع کړو چې کتو اوبه راباندې ډېرې زیاتې را روانې کړې او زه एकदम راومنډې مې سیخ مې واپس رادننه کړو وړو ته ما اشاره وکړه ما یې ځئ وړو بیا موږ دا منډې والې راوالې دلته کې لیپټاپ یو شی بل شی خو موږ واړه زده ته کول هغې ته موږ فکر نه و بهرحال موږ واړه بره چتون ته وخېژول دا چتون ته څنګه موږ وخېژول نو بیا د هغې نه موږ راکوشو دلته کې څه ریکارډ ویکارډ لږ ډېر و هغه ما په دې اوبو کې را روان وم هغه مې ترلاسه کړو او نور مکمل ریکارډ تباه شو بهرحال لکه موږ واړه چې کله بره وخېژول نو بیا وړو د دې طرفه د وتو لار نه وه دلته کې یو مشر سړی دی یو سوزکي والا دی هغه یو دوه ماشومان لرنده کړو هغه چې بیا واپس وته نه دي مرۍ پورې اوبه رالې نو هغه واپس شو بیا د هغې پکې سوزکی هم ویوړو بهرحال د هغه بلډینګ نه بیا اخوا روډ ته بیا تاڼې روډ ته بو واړه زموږ واړه تقریبا چې 300 خواوشا واړه وو بیا د جنکو سکول دا ګاونډي سکول زموږ نسیان یا اجزانانې په دغه بره چت باندې موږ د هغه یو پورشن نه بل پورشن ته موږ داسې سپلای کړي اړولي هوایي لکه دومره خلا ده پکې چې ټوپ کې الګ سړی والی شي خو زنانه نه شي والی هغه د لاسونو نه یو سایډ نه بل سایډ کسان ریسکیو والا کسان ورته ولاړ او بس هغوی اړولي دي زموږ دومره نقصان شوی دی چې اوس هم دا خټه پرته ده خو بهرحال موږ ته د امداد د دغه لپاره څوک راغلي نه دي چې دا خټې زموږ نه لرې کړي د سکول زموږ هغه بولډیوال چې کوم روډ طرف ته سیلمه دی دا مکمل طور تباه شوی راغورځېدلی تاسو په دې لار رالی تاسو به لیدلی اخښتې دي روډ ته اوس کتې کړې حالانکې دا روډ دا لار بنده وه پوه شئ موږ ته اوبه د هر طرفه راغلي دي په هغه کړکو کې راغلي دي کمیټې طرفه د دې کړکو کې راغلي دي د شاته جنکو د سکول په دې کړکۍ کې راغلي دي موږ ته اوبه دا سیلابونه موږ ته د هر طرف نه لکه یو دغه و لکه قیامت و لکه داسې دغه په ګیټ باندې موږ ته دومره زیات زور راکړی دی چې دا ګیټ یې لکه لټ یې مکمل کولاو کړی غټ لټ چې کوم دی پیړ نه لټ و هغه لکه موږ هسې کولاو کړی په دغه باندې او هغه د الله قدرت و چې مطلب دا اوبو دومره زور و چې هغه داسې کولاو کړی